سراج الحق صاحب تاسې دا حقیقت نه منئ چې پښتونخوا د ترهګرۍ مرکز دی او د پوځي عملیاتو تجربهګار رضوان بنيري صاحب خیبر پښتونخوا کې ډېر زیات اپورچونټیز دي، لکه دلته د معدنیاتو کمی نشته، دلته د ریسورسز کمی نشته، بل دلته د قابلو خلکو کمی نشته. دلته الله تعالی هر هغه شی ورکړی دی کوم چې د انساني ژوند د ترقۍ دپاره ضروري دی. خو دلته اوس هم مسله د حکومت ده، که هغه وفاقي حکومت دی که هغه صوبایي حکومت دی. زه ستا په سوال جواب کې دا وایم چې موږ دا وخت یو سینډویچ جوړ شوي د مرکزي حکومت او د صوبایي حکومت د جګړو په منځ کې. لکه دلته جګړه ده، دلته ترقي موضوع نه ده. یعنی زه به درته عرض وکړم دلته کله هم چې خیبر پښتونخوا چېرته داسې جرګه نه ده راغوښتې چې د دې خیبر پښتونخوا د ترقۍ دپاره راځي چې په شریکه یو سوچ وکړو. زه هم د دې صوبې سینیر منسټر پاتې شوم. بنيري صاحب پیپل پارټي، مسلم لیگ، جے یو آئی، پی ټي آئی، اے این پی، نورې لوی وړې دا ټولې پارټیانې ما را جمع کړې وې او د دې صوبې د ترقۍ دپاره د صوبې د حقوقو دپاره مې یو جرګه جوړه کړې وه. هغه جرګه مې غونډه بوتلې وه، د پرویز مشرف او د شوکت عزیز سره مو کېنولې وه او بیا مرکز او صوبه په یو ثالثي کمیټۍ باندې موږ متفق کړي وو. د هغه ثالثي کمیټۍ په نتیجه کې دې صوبه ته 110 ارب روپۍ میلاو شوي وې. خو هغه خیبر پښتونخوا ده چې موږ کوشش کړی او دا قرض فري صوبه جوړه شوې وه. نن قرضونه هم پرې ډېر زیات دي، بلکې په دې دومره لوی خیبر پښتونخوا او د خیبر پښتونخوا غوندې پوهانو خلکو په موجودګۍ کې دوی ته یو وزیر خزانه میلاو نه شو، هغه هم د کراچۍ نه راوستی دی. نو زه دا منم چې زموږ د دې ترقۍ په لاره کې یو لوی رکاوټ د وفاق متعصبانه رویه هم ده. موږ ته حقوق نه راکوي، موږ ته د بجلي پوره منافع را نه کړه، موږ ته زموږ د تماکو چې کوم آمدن کېږي هغه را نه کړه، زمونږ اوبه چې استعمالیږي د هرې قطرې په بدل کې د هغې موږ ته معاوضه را نه کړه. خو د دې ټولو څیزونو ذمهداري په وفاق باندې هم ده، خو امره په صوبایي حکومت باندې ده، ځکه چې صوبایي حکومت په ترجیحاتو کې هم دا شی شامل نه دی. او زموږ ریحمان بنيري د خیبر پښتونخوا د سیاسي جماعتونه که هغه د دې حکومت اپوزیشن هم دي، خو چې کله د صوبې د ترقۍ یا د امن دپاره کال کړي دي بغیر څه تعصب ورغلي دي، خپله مشوره خپل ډاډ او شاباشي ول ورکړی دی. نن هم ستا په پروګرام کې زه پیشکش کوم چې دا ټول سیاسي جماعتونه د دې صوبایي حکومت سره په تعاون دپاره تیار دي، خو د څه لپاره؟ د امن او د ترقۍ د کارونو لپاره. خو د دوی ایجنډا هغه خپله سیاسي ایجنډا ده. زه د عمران خان د رهایه مطالبه کوم، زه د عمران خان د قید په حق کې نه یم، زه د ټولو سیاسي جماعتونو د کارکنان چې کوم په جیلونو کې دي د هغې د رهایه مطالبه ستا پر پروګرام کې کوم. خو د وزیر اعلی یا د صوبایي حکومت نه هم دا غوښتنه کوو چې تاسو حکومت هم وکئ که نه، یوازې سیاسي جګړه یا د پارټۍ جګړه دا ستاسو کار نه دی. تاسو ته قوم پروتوکول درکړی دی، تاسو ته قوم سوسایل درکړی دی، چوکۍ درکړې ده، منصب یې درکړی دی، عزت هم درکړی دی. نو تاسو نه دا غوښتنه کوو چې د خپل سیاسي موقف او پالیسو سره سره د دې صوبې د ترقۍ دپاره هم څه اقدامات داسې وکړئ چې په نظر باندې راشي. سراج الحق صاحب یو خو زه لږ وضاحت وکړم، هسې نه چې دا تاثر واخلی چې ګویا زه د پی ټي آی د کوم حکومت یا د کار دفاع کوم، دا مقصد هرګز نه دی. یو خبریال په توګه یو ریفرنس خامخا تاسو یو پیغور پی ټي آی ته وکړو چې د خزانې وزیر د کراچۍ نه راوستی دی، نو تاسو یې پیغور مه ګڼئ، خو فیکټ دا دی چې تاسو د خزانې وزیر خو د امریکې نه درغلی وو، بیا هغه د خزانې وزیر تاسې د اټک نه انتخاباتو ته ودربو، ضمني انتخاباتو کې کامیابي ترلاسه کړه او وزیر اعظم مو جوړ کړ. ستاسې د پښتونخوا حکومت د مرکز سره پارټنر وو د ناټو په وخت کې. د شوکت عزیز خبره کومه، نو دا خو هر حکومت د خپل وخت مطابق دا قسم کارونه کړي دي. زه د خپل پوښتنه رانه تاسو ته در یادوم، زما پوښتنه دا وه چې په پښتونخوا کې پوځي عملیات ولې نه بندېږي؟ پوځي عملیات خپل تعارف وکړم، زه مسلم لیگ نه یم چې تاسو ماته وایئ چې ستاسو شوکت عزیز، زه جماعت اسلامي یم، زه د دې خیبر پښتونخوا ام ام ای حکومت زه وزیر خزانه جوړ کړی وم او د هغه دور کې چې کم کارونه مونږ کړي دي مونږ هم پرې نن هم فخر کوو، شکر پې ادا کوو. د بجلي د منافع مونږ ګټلې وه، د دې صوبې د حقوقو دپاره جرګه جوړه کړې وه، هغه کامیابه شوې وه. دې وجه نه تکه د پرویز مشرف د اقداماتو پیغور ماته کې زما دا خیال چې دا به ستا د تاریخ د ټولو لوی غلطي چې ته پې کوې. زه د جماعت اسلامي یا د خیبر پښتونخوا یو وګړی، یو د ولس
کارکون راته ووایي د هغې په بنیاد خبره کوم چې نه شوکت عزیز مونږ راغوښتی دی هغه پرویز مشرف راغوښتی زه مشرف نه یم ناست زه دا وخت ته د دیر ستا یو ورور سراج الحق ناست یم ځکه زما سره تعلق لري یا زما د پارټۍ سره یا زما د خیبر پښتونخوا سره یو خبره ته ما نه د هغې پوښتنه وکړه د شوکت عزیز پوښتنې زما نه ځکه مه کوه چې هغه نه زما د پارټۍ و نه ما راوستی و نه ورسره موږ په حکومت کې شریک یو زه د خیبر پښتونخوا متحد د مجلس عمل فاینانس منسټر پاتې شویم او د یو پیسې د یو اقدام دا غیزه جواب دی ام ام ای د مرکز ائتلافي او اتحادي و ځکه به د حواله ورکړله تاسو د پی ټی آی د کراچۍ د خزانه وزیر په توګه ځکه دا موویل زه داسې وایم سراج الحق صاحب زما دا د تعصب خبره نه کومه د کراچۍ نه چې د هر ځای نه یو سړی راوستی وي ویلکم کوي ځکه دا یو تعصب خبره نه کوم سراج الحق صاحب په دغه باندې زموږ د ستونزو نه ایستلې وي د مشکلاتو نه ایستلې وي تاسو نقطه خو شان شخړو کې مبتلا ده تاسو دریز او دلیل پوره شو زه په دې باندې زیات فکر نه کوم تاسو قیمتي وخت چې په دې ځای کومنګا په پیغورونو باندې زما پښتنه چې کوم واغه د اخري برخه غي جواب مور نه ک پوزي عملیات په پښتونخوا کې ولې نه بنديږي ترهګری ولې نه ختميږي که ترهګری نه ختميږي پوزي عملیات نه بنديږي تاسو جولای غړولې دي ما بیا تکراروم چې د سہیل افریدي د امن په جرګه کې په صوبایي ایوان کې چې جرګه کې دا تاسو جولای ورته غړولې وا ما ته یاد دي چې قلار شه د کار نه نور ولې نه ختميږي ولې ترهګری نه رحمان بونی صاحب د خیبر پښتونخوا ټول ولس دا که یو طرف ته د ترهګرۍ د دهشتګردۍ د دماکو د ټوپک او د ګولۍ د استعمال خلاف دی دغه شان د اپریشنونو خلاف دی نو مونږه یوازې زما موقف نه دی دا د ټول سیاسي جماعتونو موقف په جرګه کې راغلی دی چې مونږه دا صوبه د هر طرح ترهګرۍ نه هم پاک غواړو د دهشتګردۍ نه هم پاک غواړو او اپریشنونو په باره کې موږ په دلیل خبره کوو چې اپریشن یو اپریشن بیا 10 اپریشنه بیا 20 اپریشنه بیا 30 اپریشنه د دې ټولو اپریشنونو په نتیجه کې ما بیماری هم اقشان په ځای پراته ده نو موږ هغې ته د یو دلیل په بنیاد خبره کوو چې که دغه یو اپریشن علاج وي نو اوسه پورې به دا بیمار ښه شوی اوس دا نقطه ډېره مهمه ده نه دا نقطه ډېره مهمه ده تاسو وایئ چې نظامي حل کافی نه دی یعنی پوځي عملیات سیاسي جرأت ته اړتیا ده تاسو د خبرې معنی دا سیاسي جرأت څه پکار دی څه کول پکار دی مرکز لا فیلډ مارشل عاصم منیر لا شهباز شریف لا اسف خواجه لا یا پاکستان لا او د پښتونخوا په مورد کې سو کې باید کپوزي په تفصیل څه زمونږ غوړه جرګه شوې ده په هغه کې که یو طرف ته سہیل افریدي صاحب دا ښه کار کړی چې دا جرګه راغوښتې وه هم په هغه جرګه کې زمونږ سره د مرکز نماینده گورنر صاحب هم ناست و کونډي صاحب او ډېر پازیټیو خبرې هغې کړې وې په هغې کې د مسلم لیگ نواز شریف ډله هم ناسته وه په هغې کې جی یو آی والا هم ناست وي هغه جرګه د یو پارټۍ نه وه هغه جرګه یو ولسي جرګه وه چې پکې په مرکز کې په اقتدار کې شریکې پارټیانې ټولې شاملې وې هغوی یو مجموعه ورکړې ده هغوی خپل سجیشن ورکړی دی اوس هغه سجیشن د صوبایي حکومت او د مرکزي حکومت ذمہداري جوړیږي چې کینو په هغې باندې عملي کاروایي وکړي اوس که زه د هغه ټولې ورځې رودات بیا ستاسو شریکوم دا به ګرانېږي لهذا هغه تقریبا 17 نکات دي چې په هغه 17 نکاتو باندې هغه جرګه مشتمل و د صوبایي حکومت په ټیبل باندې هم پراته ده او هغه د جناب شهباز شریف په ټیبل باندې هم پراته ده موږ دا غواړو چې د یو پارټۍ خبره مه منئ خو چې په کوم جرګه کې ستاسو گورنر هم موجود و مسلم لیگ والا هم موجود و پیپل پارټۍ والا موجود و هغه ایجنډا راوالی په هغې باندې عمل وکړئ سمه ده او زه ستاسو د قیمتي وخت یو ځل بیا د افغانستان په موضوع کې اخري به پوښتنې کوم بیا به تاسو ته اجازه درکوو ستاسو د سفر باندې موږ په مرکه شروع کړې وه او تاسو تجویزونه مو واورېدل نیکسټ سټپ یا بل قدم تاسو څه فکر کوئ تاسو د سفر وروسته څه وینئ اسلام آباد به کوم پلاوی جوړوي ما چې کوم د پاکستان پخواني پوځي جرنیلان او سفارتکاران په دې موضوع واورېدل نو هغه هم دا فکر کوي چې په افغانستان باندې حمله غلطه پالیسی به دا به د افغانانو په ملي حافظه کې تل تر تل یاد وي دا خبرې او دښمنۍ بیا نه ختمیږي باید داسې نه وي شوې د زغم پالیسی په کار و د خبرو اترو په کار و دواړو خواو ته تاسو هم تقریبا دغه شان تاثیر ورکوي اوس به څه کېږي نیکسټ سټپ کې
کوم جرګه به اوس جوړیږي امید لرئ یا تجویز لرئ دواړو خواو ته؟ ریحمان بونیری ګوره ډېره لویه جګړه امریکې او افغانانو کړې ده خو د 20 کالو د جګړې نه پس هم بیا په میز باندې کېناستل او په مذاکراتو په ذریعه باندې خپلې ستونزې هوارې کړې د دنیا ټول قومونه جنګېږي هم او په مذاکراتو باندې بیا خپلې خبرې ختموي مونږه دا وخت زموږ په صوبه کې او په بلوچستان کې اور بل دی او زه د پاکستان ټول هغه پوهانو ته دانشورو ته دعوت ورکوم چې په دې اور باندې د تماشایي جوړېدلو په ځای باندې د خپلې برخې وباړول پکار دي نو مونږ به د پاکستان د واکمنو سره هم د افغانستان د واکمنو سره هم تر هغه وخته پورې خبرې کوو د هلې ځلې به جاري ساتو تر څه چې مو خپل خاورې ته د امن ډولۍ نه راوړي بغیر د دې نه بله لاره نشته خپل خاورې ته د امن د ډولۍ خبره تاسو ډیره ماته خو اجمل خټک صاحب تاسو را یاد کړ سراج الحق صاحب تاسو ته یاد وي چې هغه یو وخت کې په کابل کې جلاوطن مو ما به د هغه نظمونه اورېدل نو هغه به هم دا ویل چې د امن سره ډولۍ به له کابل راپورته کیږي او د میوند به دا جوړه کیږي خو بیا هغه شان ونه شو نو دا د امن ډولۍ مقصد نه دی د دې جنجیان به څوک وي سراج الحق صاحب جنج دا ډولۍ چې راپورته کوي زما مطلب دا دی چې پاکستان خو جګړه کوي لګیا دی اخو لښکر خواجه صاحب اوس هم وایي چې موږ حملې کوو تاسو داسې کوم مشوره لرئ تجویز لرئ چې دا جنج څوک جوړ کړي علما وي سیاسي مشران وي مذهبي مشران وي چارواکي وي څوک به دا لومړنی ګام به څوک اخلي زما مطلب دا ګوره چې مایوسي خو کفر دی او زمونږ او د افغانستان په منځ کې ډېر زیات مشترکه قدرونه دي الله هم یو دی کتاب هم یو دی پیغمبر هم یو دی قبله هم یو ده زمونږ ماضي یو ډېر اوږد ماضي هم ده او زمونږ مستقبل هم یو دی دا حکومتونه بدلیږي ملکونه او عوام نه بدلیږي په دې وجه باندې په دې دواړو ملکونو کې داسې پوهان شته داسې خلک شته چې د هغوی خپلو کې ناسته پکار ده مرکه پکار ده او زه د دې خبرې سره بالکل اتفاق نه لرم چې زمونږ سبا ورځ بیا د جنګ ده زه په دې ارمان یم چې زمونږ سبا دا د امن ده دې لپاره به مونږ په دې دواړو ملکونو په سطح باندې دا خپلې خبرې اترې جاري ساتو او مونږ به کوشش کوو انشاءالله چې یو ځل مرکه وکړو او ته په دې باندې اعتراف وکړې چې سراج الحق مبارک ته شه چې خیبر پختونخوا کې امن راغی بلوچستان کې امن راغی دا د امن سبا به ضرور راځي ډیره شکریه تاسو ادا کوم مهرباني